ذبیح الله مجاهد د ایران د بهرنیو چارو د وزیر صاحب په مالګه کړل او داسې ځوابونه یې ورکړل چې سر یې پرې وګرځاوه. دا چې د ایران بهرنیو چارو وزارت وزیر څه ویلي مجاهد څه ډول ځواب ورکړی، راځئ دغه راپور تر پایه واورئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ. په دې وروستیو کې د ایران بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د دوی په باور باید د افغانستان د ټولو قومونو استازي پکې برخه ولري. د یاد هېواد بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت په لټه کې دی او د دې لپاره باید ټولګډونه حکومت رامنځته شي. خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان اوسنی نظام ټولګډونه دی، د ټولو ولایتونو وګړي او د قومونو استازي پکې ونډه لري. مجاهد وایي د تیر نظام اتیا سلنه برخه لا هم پر خپل ځای ده او هغه چې په افغانستان کې غواړي د ټولګډونه حکومت په نوم پخوانۍ تجربه شوي سیاسي څېرې واک ته ورسوي سیاسي اهداف لري. د مجاهد په خبره اوسني نظام ته د پخوانیو تجربه شوي څېرو بیا راتګ ناشونی دی. دغه راز د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ځانګځی هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل ناشوني ګڼي او وایي په سیمه او ټوله نړۍ کې داسې حکومت نشته چې هغه د ټول شموله وي او د ټول شموله اصطلاح یوازې د فشار لپاره کارول کیږي. ځانګځی په خپله وروستۍ مرکه کې وایي دا چې اسلامي امارت 20 کلنه مبارزه کړې، نو حق یې دی چې سیاسي پوسټونه واخلي او نور ټول وزارتونه او پوسټونه له پخوانیو کارمندانو ډک دي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي هغه ټولګډونه حکومت چې پخوانۍ څېرې او ځینې هېوادونه یې په افغانستان کې غواړي افغانانو ته د منلو وړ نه دي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د وړتیا له مخې ټاکنې کولی شي چې نظام ټولګډونه کړي او د ولس غوښتنه هم همدا ده. خو دا چې تجربه شوي او په فساد ککړ اشخاص واک ترلاسه کوي دا هیڅ افغان ته د منلو نه ده.